سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د ځان لپاره ښایسته او ډیزاینداره لوګو جوړ کړو. لکه څرنګه چې تاسو ما سره دغه یو څو دانې لوګوګانې کتلی شئ ملګرو دغه لوګوګانې تاسو وګورئ چې ډېرې ښایسته ډیزاین کې جوړې دي. نو څرنګه کولی شو چې دغه رقم ته لوګو جوړه کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شیر کول نه مخکې دغه ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ د سره کېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. راځئ د ویډیو په طرف. د هر څه نه مخکې به تاسو راشئ ملګرو خپل پکسټا اپلیکیشن به د پلی سټور څخه انسټال کړئ. چې کله مو پکسټا اپلیکیشن د پلی سټور څخه انسټال کوئ به یې راخلاص کړئ یعنې ګو فایند به یې کوئ. بیا به راشئ ملګرو دلته به د اکن صفحات باندې به کلیک کړئ. اول به راشئ د دې لپاره به یو ښایسته بیکګراونډ انتخاب کړئ. د تور رنګ والا سور رنګ یا هم په واړه چې د ګالري څخه کوم عکس ورته ولګوئ په دغه بس به کلیک کړئ یا هم دغه د ایمیج باندې کلیک کړئ. په پکسټاپ کې خپل عکسونه شته یا هم کالر ته راشئ ملګرو په دغه برخه کې کولی شئ تاسو یو رنګ ورته انتخاب کړئ. تور سور شین زیړ هر رقم ته چې زه تور انتخابوم راځم په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم. دلته ورشئ په دغه چې د دوه وارې به کلیک کړئ یعنې دوه وارې ټک ورکړئ. خپله دغه رقم ته صفحه درته راځي. دلته به دغه شته هر ډیلایټ کړئ ملګرو. چې کله مو ډیلایټ کړئ په دغه ځای کې به خپل نوم ولیکئ په پښتو باندې عمرجان مثلا ما خپل نوم ولیکم ملګرو. اوس دلته راځم ملګرو تاسو به راشئ دلته به لاندې راشئ د خط د ای چې لیکلی ملګرو دې ته به راشئ بي پوینټ چې کوم دی ملګرو دغه په دې باندې به بیا کلیک کړئ. په دغه ساحه کې به تاسو خپل نوم ته یو ډیزاین ورکړئ هټ سټایل به ورکړئ چې دغه هټ سټایلونه تاسو کولی شئ دغه چینل باندې ویډیو ګورئ او کولی شئ د هغې ځینې طریقه زده کړئ چې څنګه یې ډاونلوډ کړو او څنګه یې استعمال کوو. چې کله مو ښه ورته ښه ډیزاین انتخاب کړم مثلا زه دغه ډیزاین ورته انتخابوم. دلته راځم دا بیا په دغه ځای کې ږدم چې کله په دلته کېښوده بیا راځم په دا ای باندې کلیک کوم او دلته به راځم په دا ټکس باندې کلیک کوم. بیا راځم دلته په ایډیټ باندې کلیک کوم ملګرو او دلته راځم ورته لیکم رایټس ملګرو. تاسو چې هر څه خپل تحالوس یا بل څه ورسره لیکئ خو چې تاسو ته ښیم سره ما زه ورته لیکم عمرجان رایټس. دلته بیا راځم ملګرو په دا اوکې باندې کلیک کوم او دا ورته دغلته لاندې ږدم او دلته راځم ملګرو دلته راځم دلته د رایټس ته هم د یو ښه ډیزاین ورکوم ملګرو ښایسته ډیزاین ورکوم. راځم بي پوینټ ته دغلته ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې 280 پوینټونه اچولي چې ویډیو په همدې یوټیوب چینل کتلی شئ ملګرو. را به شئ ملګرو دلته په خپل هغه ته هم یو دانه د رایټس ته به هم یو دانه هغه خط ډیزاین انتخاب کړئ. مثلا ما دغه انتخاب کړ. اوس به راشئ په دا خپل نوم باندې به کلیک کړئ او دې ته به لږ رنګ هم ورکړئ ملګرو. دا مثلا راځم د رنګونو برخې ته به راشئ ملګرو دلته وبښئ په دغه ساحه کې به راشئ ملګرو دغه کالر چې کوم لیکلی دغه باندې به کلیک کوئ او دلته به راشئ خپل نوم ته به یو ډیزاین ورکړئ. مثلا چې هر رقم ته خط کالر یا رنګ ورکوئ هغه به ورکوئ. زه زیړ ورکوم بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم او دا بل چې دی ملګرو همداسې په خپل حال سپین پرېږدم. چې کله پرېښوده ملګرو دلته به اوس راشئ ملګرو تاسو په د امپورټ باندې کلیک کوئ ملګرو. دلته زه درته یو عکس راخلم نو ټول تاسو کولی شئ په هماغه طریقه باندې راواخلئ. دلته راځم ملګرو په امپورټ باندې کلیک کوم او تاسو ته چې کوم عکسونه درکړي دغه په ټلیګرام چینل کې پیدا کولی شئ. را به شئ په ټیک مار باندې به کلیک کړئ. دلته به بیا راشئ په دې باندې به کلیک کړئ. دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ او دا به دغه رقم ته وړوکی کړئ او دلته به راشئ دا به په دغه ساحه باندې کلیک کړئ او لږ به دا رقم ته کوږ کړئ او بیا به راشئ په دا نون پسې به یې پیوست کړئ ملګرو یعنې نون پسې به یې ونښلوئ. دلته به یې رانږدې کړئ ملګرو دغسې به نون پسې ور ونښلوئ ملګرو دغسې. چې کله مو ونښلوه ملګرو اوس به راشئ ملګرو بیا به په همدغه امپورټ ساحه باندې به کلیک کړئ. لکه څرنګه چې دغه عکس راواخیسته دا بل عکس به هم په همدغه طریقه ملګرو تاسو راواخلئ. د راځم ملګرو دغه دویم عکس د مرغۍ عکس رالمه ملګرو. چې کله مو دغه عکس راواخیسته ملګرو اوس دغه هم دغسې په دغه ساحه کې به یې ورته کېږدئ ملګرو. چې کله په دغه ساحه کې ورته کېښوده ملګرو اوس راځم بله مرغۍ عکس هم راخلم ملګرو. دلته راځم دغه طوطي عکس رالمه دا به هم په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم. بیا راځم ملګرو دا به دې خوا د بل لاس ته ورته کېږدم ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو اوس بیا راځم په امپورټ باندې کلیک کوم. دلته یو دوه زړونه دي هغه ورته رالم ملګرو. دغه دوه یو سپین دی یو آسماني دغه زړونه دي دا ورته رالم او دا ورته دې خوا لاس एकदम لګي وړوکی کوي ملګرو دې خوا څنګ کې ورته کېږدئ د ری سره پیوسته. اوس راځم ملګرو یو دوه نور هغه دي هغه به م راواخلئ سپین زړه دی دغه ملګرو دغه به هم تاسو راواخلئ چې دغه په ټلیګرام چینل کې پیدا کولی شئ. ټلیګرام چینل لینک او واتساپ چینل د دې ویډیو په ډسکرپشن کې را به شئ. د دې بیکګراونډ به کټ کړئ ملګرو. دې خوا به راشئ دغه بیکګراونډ دغه ساحې ته به راشئ. دلته به دغه آن کړئ ملګرو. بیا به راشئ ملګرو دا پنسل آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته به بیا دغه پاس کوم هغه چې دی ختم ملګرو دا به په دې تور رنګ باندې به کېږدئ او بیا به راشئ په دا ټیک مار باندې کلیک کړئ نو بیکګراونډ به ختم شي. بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ او دا به داسې وړوکی کړئ او دا به دې سین سره داسې پیوسته کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو اوس به راشئ ملګرو د دې لپاره به تاسو راشئ د ملګرو دغه چې کوم لیکلی په همدې باندې به بیا ورته کلیک کړئ ملګرو.
اول وراشي دغه سرکل آپشن به ورته انتها کوي په جمع باندې به کلیک کوي بیا شاپیس باندې ورته کلیک کوي دلته به راشي ملګرو دغه به لرې کوي ملګرو او چې کله مو لرې کړه دلته به بیا لاندې راشي ملګرو دا به لږ دغسې آن کوي دلته به راشي لاندې به سپین رنګه یا سور رنګه رقم ته چې تاسو انتخابوئ هغه ورته انتخاب کړئ سره ما دا انتخاب کړه لږ نری کوم دغسې ملګرو بیا به راشي په ټیک مار علامه باندې کلیک کوي ملګرو چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم دلته به راشي ملګرو دا به دغه شانتې شي ملګرو اوس به راشي ملګرو لاندې به په ای باندې به کلیک کوئ ملګرو دلته به په ټیکس باندې کلیک کوئ د اجم آپشن باندې بیا به دلته په پنسل آپشن ایډیټ باندې به کلیک کوئ دلته مو چې کله کلیک کوئ دلته به ورته ملګرو تاسو خپل د حساب د کیبورډ حساب برخه چې کومه ده په پښتو کې هغه ته به لاړ شئ ملګرو وبخښئ ملګرو دلته چې کله راغلی ملګرو په دغه حساب برخه باندې به کلیک کوئ ملګرو حساب هم دغه کومه ادمان په شان چې هغه د تخکاري ملګرو دا به څلور دانې وښه بیا به دلته ایموجیانو برخې ته راشي او درې زړونه چې دي کوم ملګرو زیړ سور شي همدغه به ورته انتخاب کړئ ملګرو دا مو چې کله انتخاب کړه دا به دغسې بیا راوړئ دغلته به یې لاندې د دې لاندې دغه دا ورته کېږدئ ملګرو چې کله مو کېښوده ملګرو نو دا به دغه رقم ته ښایسته جوړ شي بیا به راشي ملګرو په دغه سیو آپشن باندې وکلیک کوئ سیو ټو ګالري باندې وکلیک کوئ که چېرته تاسو غواړئ د دې بیکګراونډ هم کټ شي نو بیا به راشي په دې باندې کلیک کوئ دلته به راشي په د بیکګراونډ اریزر باندې به کلیک کوئ دې بیکګراونډ تور ومخې اوس کټ شو ملګرو ستاسو بیکګراونډ هم دا ډاونلوډ کولی شئ بیا به راشئ ملګرو د دې لپاره اوس دا څنګه کولی شو چې هغه دویم رقم ته لوګو جوړه کړو د هغې لپاره به راشئ ملګرو بیا په دا په همدې خط باندې به دوه پیرې کلیک کړئ ملګرو بیا په ټکس باندې کلیک کړئ دلته به راشئ ملګرو دا خپل نوم چې دی اولني دوه تورې په اولني تورې یعنې نوم تورې او تخلص ته اولنۍ توره به ولیکئ بیا به راشئ د پاڼ باندې به کلیک کړئ چې کله په پاڼ باندې به کلیک کړئ ملګرو دلته به ما تاسو ته یو خط ډیزاین درکړی وي هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ ملګرو هغه تاسو کولی شئ ټلیګرام چینل او واتساپ چینل ډاونلوډ کړئ زه یې درته هلته اچوم بیا به راشئ ملګرو د دې لپاره به دلته راشئ په دا سایز باندې به کلیک کوئ دا به دغه رقم ته غټ کړئ چې کله مو غټ کړئ بیا به راشئ په دا کالر آپشن چې کوم درته ښکاري ملګرو په همدې باندې به کلیک کړئ ملګرو وبخښئ ملګرو دغه کالر آپشن چې کوم درته ښکاري په دې باندې به کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ ملګرو دا به دغه رقم ته ثبت شي دا به راشئ ملګرو اول به دا لاندې دغه ایچ ورته انتخاب کړئ دغه شي او بس لرې کړئ ایچ به انتخاب کړئ دلته به راشئ د ایچ ته به رنګ ورکړئ ملګرو مثلا زه زیړ رنګ ورکوم زیړ رنګ مو چې کله ورکړم ملګرو اوس راځم ملګرو دلته به په دې امپورټ هغه باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ ما به یو د سرتاج درکړی ملګرو هغه به تاسو ورته راواخلئ چې کله مو راواخیسته ملګرو چې دغه په ټلیګرام چینل کې ترلاسه کولی شئ را به شئ د هغې لپاره به ملګرو دلته لاندې راشئ او هماغه تاج به راواخلئ ملګرو چې کله مو راواخیسته ملګرو دا به لږ داسې دلته وګورئ او غټ به یې کوئ چې کله مو غټ کړه ملګرو دا ګورئ ملګرو دغسې به کوئ غټ به یې کوئ اوس ملګرو را به شئ د دې لپاره تاسو دغه لوګو چې دا تیار شوه پاس په سیو باندې به کلیک کوئ بیا به سیو از ایمیج باندې به کلیک کوئ ښه ملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي وي ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ مارکس کړئ د سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي نورو پر لاس پر هم د خدای په امان